ننګرهار کې د ملي اقتصاد په دوامداره وده کې د کورني اقتصاد رول په نوم درې ورځنی نړیوال علمي څیړنیز کنفرانس پرانیستل شو. مسؤلین وایي دغه کنفرانس کې به د هیواد د پوهنتونونو استادانو ترڅنګ د یو شمېر معتبرو نړیوالو پوهنتونونو استادان هم خپلې څیړنیزې مقالې وړاندې کړي. ننګرهار کې 15 تنه د غلا په تور ونیول شول. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د لومړي امنیتي حوزې منصوبینو د خپل مسؤلیت په ساحه کې 15 تنه د غلا په تور نیولي دي. دوی چې په رکشا کې ګرځېدل د توپانچې په زور له خلکو پیسې، موبایلونه او نور قیمتي توکي اخیستل. جلال آباد ښار کې یو تن جعلي ډالرو سره ونیول شو. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار د لومړي امنیتي حوزې منصوبینو د ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې یو تن 1200 جعلي امریکایي ډالرو سره په داسې حال کې نیول شوی چې غوښتلي خوراکي او غیر خوراکي توکي وپیري. ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ کې د والیبال پای لوبه ترسره شوه. ننګرهار د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي د یادو لوبو موخه د اقصی د خلکو ملاتړ او د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. ننګرهار کې IOM راستنو شوو هیوادوالو ته کورونه جوړوي. د ننګرهار کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن سره د ناستې پر مهال د IOM ادارو مسؤلینو ډاډ وښود چې په دې ولایت کې به هغو راستنو شوو کورنیو سره د کور جوړولو او ترمیم په موخه مرسته وکړي چې اقتصادي توان ونه لري.